افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. السلام علیکم ورحمت الله. هیله د ټول برک روغ او صحتمن وي. دوستانو نن درس کې یو اویایم درس وایو. مخکې له دې نه چې درس ته ولاړ سم هلته تاسې نه بخښنه غواړم چې څو هفتې کېږي ویډیو مې نه ده اپلوډ کړې. انشاءالله بیا به همداسې ادامه ورکوو. راځو په درس باندې پیل کوو. له یو نه تر سیو پورې د الماني ژبې زده کړه یو اویایم درس. ښه دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې الماني ژبه کې د ارتیکلونو موضوع یو له مهمو او سختو موضوعاتو څخه ده. نن راځو هغه حالات وایو چې څنګه وپوهیږو چې دغه لغات یا د دغه نوم یا اسم ارتیکل ډیر ده. راځو په درس باندې شروع کوو. په کومو حالاتو کې د نوم یا اسم سره ډیر استفاده کیږي؟ نن دا وایو چې په کومو حالاتو کې د نوم یا اسم سره د ډیر ارتیکل استفاده کیږي. لومړی، د کال ټول فصلونه نارینه جنسیت لري. دیر فریلینګ پسرلی، دیر سومر اوړی، دیر هربست منی، دیر وینټر ژمی. دوستانو دا په یاد ولرئ چې د کال ټول فصلونه نارینه جنسیت لري، یعنی ارتیکل یې دیر ده. دویم حالت، د میاشتو نومونه نارینه جنسیت لري. مثال په ډول دیر ینوار جنوري، دیر فبروري، دیر مارچ او داسې نور. دا په یاد ولرئ چې د میاشتو نومونه په الماني ژبه کې نارینه ارتیکل یا هم دیر ارتیکل لري. ښه دوستانو، دریم، مسلکونه یا شغلونه نارینه جنسیت لري کله چې د نارینه لخوا ترسره شي. مسلکونه یا شغلونه نارینه جنسیت لري کله چې د نارینه لخوا ترسره شي. د مثال په ډول دیر لیرر استاد، دیر شنایدر ګنډونکی یا هم خیاط، دیر میڅګه قصاب. هغه مسلکونه یا شغلونه چې نارینه جنسیت لري کله چې د نارینه لخوا ترسره شي د دې ارتیکل به څه وي؟ دیر وي. څلورم، د اونۍ یا هفتې ورځې نارینه جنسیت لري. مثال په ډول دیر سامستاگ شنبه، دیر زونتاگ یکشنبه، دیر مونتاگ دوشنبه، دیر دینستاگ سهشنبه، دیر میتوخ چهارشنبه، دیر دونرستاگ پنجشنبه، دیر فرایتاگ جمعه. د اونۍ یا هفتې ورځې همیشه ارتیکل څه ده؟ دیر ده. پنځم، څلور خواوې یا څلور لوري نارینه جنسیت لري. دیر نوردن شمال، دیر سودن جنوب، دیر اوستن شرق، دیر ویستن غرب. دا هم په یاد ولرئ چې څلور خواوې یا څلور لوري ارتیکل څه ده؟ دیر ده. شپږم، وریا او بادونه نارینه جنسیت لري. د مثال په ډول دیر ویند باد، دیر فروست کنګل یا هم یخ، دیر نیدرشلاګ دوستانو هغه حالت ته وایي چې کله واوره او باران یو ځای وریږي، وریا یا اورښت هم ورته ویلی شو. هغه حالت ته وایي چې باد باران او واوره یو ځای وریږي. دیر نیدرشلاګ ورته وایي. دیر هاګل ګلۍ، دیر شتورم طوفان، دیر شنه واوره، دیر تاو شبنم یا کرخه، دیر ریګن باران. دا هم په یاد ولرئ چې وریا او بادونه ټول څنګه جنسیت لري؟ نارینه جنسیت لري، یعنی ارتیکل یې دیر ده. ښه دوستانو، دا هغه شپږ حالت و چې مجموع کې موږ او تاسو وویلې. په دغو حالتونو کې له
اسم یا نومونو سره ارتیکل دیر استفاده کی. ښه دوستانو اوس راځو هغه تور یا حروف وایو کوم چې د یو اسم یا نوم په اخر کې راشي او ارتیکل یې دیر کیږي. دغه توري دي انت، اخ، اور. دغه درې توري چې د هر اسم یا نوم په اخر کې راشي ارتیکل یې چا کیږي دیر. د مثال په ډول دیر انفورمانت معلومات ورکوونکی، دیر تفخ قالینه، دیر ډایرکټور مدیر. که تاسو دلته فکر وکړئ دوستانو د دغه لغاتونو په اخره کې دا توري راغلي دي، نو که تاسو چیرته د هر لغات یا اسم یا نوم په اخره کې دا توري ووینئ نو ارتیکل یې چا کیږي دیر کیږي. خو ډیر کم یعنی 1% به ووایم 1% استثناءات لري چې بعضې وخت په اخره کې دا راغلي وي خو بیا هم ارتیکل دیر نه وي، خو هغه فیصدي ډیره کمه ده، یعنی تقریبا 1% په اندازه باندې استثناءات پکې شته. نور د هر اسم یا نوم په اخره کې چې دغه توري راشي ارتیکل څه وي دیر وي. راځو ادامه ورکړو. دغه توري هم که چیرې د یو لغات یا اسم په اخره کې راشي ارتیکل څه کیږي دیر. مثال په ډول دیر یوریست حقوق پوه، دیر هونیک شات، دیر کومونیزموس کومونیزم. دلته هم که تاسو وګورئ د لومړي لغت په اخر کې څه راغلی ده است راغلی ده. نو که چیرې تاسو د هر اسم یا نوم په اخره کې است وینئ ارتیکل څه کیږي دیر کیږي. مخکې مې یادونه وکړله چې بعض استثناءات لري. همدارنګه که چیرې د یو اسم یا نوم په اخره کې ای ګ راشي همچنان ارتیکل دیر ده. همداسې اسموس که چیرې راشي د یو لغت په اخره کې ارتیکل دیر کیږي. نو دغه کلمات تاسو یاد کړئ، دا حروف یاد کړئ چې کوم حروف د یو لغت په اخر کې راشي ارتیکل دیر کیږي. بیا به تاسو په ډېرې اسانۍ سره وکولای شئ چې د لغاتونو ارتیکل یاد کړئ. ښه دغه درې لغات نور دي، راځو دا وایو. دیر میخانیکر مستری، دیر سویلینګ غبرګونی، دیر اوفیسر عسکري صاحب منصب یا هم افسر. دا هم هغه حروف دي چې کله د یو اسم یا نوم په اخر کې راشي ارتیکل یې دیر کیږي. ښه راځو ادامې ته. دیر شتودنت شاګرد، دیر شویپس نشه، دیر فریزور نایی یا هم ویښتان چې قچي کوي، بعضې کسان ورته نایی وایي، بعضې ورته. ښه دوستانو دا هغه حالتونه وو چې موږ تاسو وویلې که چیرې دغه حالتونو کې یو لغات راشي یا اسم راشي نو ارتیکل به دیر وي. کوشش وکړئ په صحیح معنا باندې زده کړئ ترڅو دې لارې نه تاسو وکولای شئ څومره لغات چې وي هغه ټولې تاسو زده کیږي. که چیرې تاسو دغه څو قوانین زده کړئ. دا و د نن ورځې درس. که چیرې مو د خوښې وړ ګرځېدلی حتما یې له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. تر بیا او بل درسه ښه او خوشحاله وخت. د الله په امان.